دا یو سوال رور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی و یو کس دا وي چې کله د تم یو کار سخت شو نو د پیغمبر په رایادولو سره چې د هغه نوم ووایي دا کار اسانېږي نو داسې ویل صحیح دي دا خبره صحیح ده جواب اول دا خبره یاده کړي یو کار ګرانول اسانول د الله په لاس کې دي دا نه د پیغمبر په لاس کې دي او نه د بل چا په لاس کې دي دا صرف د الله په لاس کې دي لکه قرآن کې الله ډېرې خبرې ذکر کړي چې ما یعنې د انسان د پیدایش اسان کړی دی قرآن نه فایده اخیسته مې اسانه کړې ده او موسی علیه السلام چې کله دعا غوښته او هغه ته دعوت له نو څه وی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري او زما خبره څه که اسانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا غوښته دي ته غوږ کې دی امام ترمذي راوړې ده رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي ما ته نیغ لار وښایه او نیغ لار ما ته اسانه که یعنې هغه پخپله الله ته وایي چې دا خبره ما ته څه که اسانه که او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر یو ملګری رخصته په سفر باندې تو امام ترمذي روایت راوړی نو هغه وایي چې ای د الله پیغمبر زه سفر باندې ځم نو ما ته یو نصیحت وکړه چې هغه زه توښه وګرځوم ځان سره وی راته وایي چې زودک الله التقوى تقوا دې الله ستا توښه وګرځوي معنی چې تقوا لازم که په ځان وی ما ورته وایي چې زیدني نور راته م ووایه وی چې وغفر ذنبک الله دې ستا ګناه وبخي وی ما ورته وایي چې زیدني بأبي انت و امي زما مور پلار دې په تا قرباني نور هم زیاته کړه ځکه چې پیغمبر درته دعا کوي وی راته وایي چې ویسر لك الخیر حیث ما كنت چې کوم ځای کې الله دې ته د خیر کار اسان کړي الله دې ته اسان کړي بله مسله بل دلیل کله چې موږ استخاره مونځ کوو نو په استخاره کې موږ وایو که نه چې یا الله چې که خیر پکې نو ما ته اسان کا نو مسله خلاصه دا شوه چې یو شی ګرانول اسانول د چا کار دی د الله کار دی بلکې یو حدیث کې دعا ده ډېره مشهوره کېدای شي د بعضو ملګرو ته یاده وي امام ابن حبان راوړې ده او صحیح دعا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا الله نه دی اسان مګر چې ته اسان کړي او ته چې وغواړې نو ګران کار ومسانې او ته چې وغواړې نو غم ومسانې نو دې نه هم دا مسله راووته یو روایت کې داسې هم راځي اثر کې عایشه رضی الله عنها وی د الله نه هر شی غواړي حتی الشسع تر دې چې د پیزارو د تسمه هم د الله نه غواړي فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر وی ځکه که الله درته دا یو تسمه پیدا کول اسان نه کړو نو چېرته به هم پیدا نه کړي داسې ده که نه ده د بعضو غریبانو ته وګوره پیزار یې شلېدلې ګوتې پکې مخکې ته راوځي یعنې سړی وایي چې یعنې موږ به دا وایو چې الله را باندې نعمتونه کوي یو پیزار څه شی داسې مه وایه پیزار څه شی دی چې الله یې درته اسانه نه کړي که نه نو ته به یو پیزار پرېږده د پیزار تسمه به هم را پیدا نه کړي او چې الله یې درته اسانه نه کړي ولې د غریبانو ته ګورې نو نوړۍ ډوډۍ ورته بعضو ته نه میلاوېږي موږ له دا وایو هلکه دله په ده څه تندر راولېدلی چې دی یو نوړۍ ډوډۍ نشي راوړی هلکه هغه ځي محنت کوي کوشش کوي خو الله یې ولې نه ورکوي الله ورته نه ده اسانه کړې که خبره په دې وایي چې منډې ډېرې وایي نو بیا خو چې څوک منډې ډېرې وایي هغه ته به ډېره میلاوي الغرض چې الله نه اسانه کړي نه اساني اوس د دې خبرې دوه مطلبه کېدی شي چې په سخته کې د پیغمبر یاد کو مسله اسانېږي یوه ده چې د پیغمبر د نوم والي نو مسله اسانېږي نو دا غلطه خبره ده دا کوم ذکر راغلی چې په سخته کې د پیغمبر نوم والا سخته کې ته د پیغمبر نوم ولرې نو دا اعتقاد د صوفیو حضراتو اعتقاد دی چې دا غلط دی دویمه خبره صحیح ده که په دې نیت یې کړي چې په سخته کې د پیغمبر نوم والا معنی ده چې سخته کې پیغمبر باندې درود وایه مسله به ته اسانېږي بیا دا خبره صحیح ده او دې باره کې صحیح روایت پرون کابل اوس موږ د دې خبر تېر شوي هفته کې موږ خبره وکړه که پرون هم کوله حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه چې هغه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي که نه چې اجعل لك صلاتي كلها زه به
خپل دعا صرف دغه کم چې په تا به درود ویم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اذن یکفا همک ویغفر ذنبک بیا خو به الله ستا ټول غمونه ختم کړي او ستا ټول ګناهونه به وبخي نو که په دې نیت دا خبره کړي نو بیا څه ده بیا صحیح ده او نصیحت دا دی چې داسې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتئ چې یعنې د هغې نه د باطله معنه هم اخیستی شي او صحیح معنه ترې هم اخیستی شي صفا خبرې کول پکار دي چې د هغې نه صحیح معنه واضحوي